ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې کله الله تبارک وتعالى جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالى جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینه تاسو کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا وریدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالى د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی نو جبرئیل علیہ السلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته به د جهنم ترانش بیا ورته الله تبارک وتعالى او فرمایلی جبرئیل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دی جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دی جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده
بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی. الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا، الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل کا. روایت کې خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه، په دې ورته الله اجر ورکړي، په دې ورته الله اجر ورکړي چې دته یو تکلیف میلاو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګره ګرانه ده، دا الله سودا سره ګرانه ده، دا الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل دې آسان کار نه، تکلیف په برداشت کوي. زموږ استاد به فرمایي دا سدلون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تل ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک سي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجه نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم پس کې پټ و، په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی بل عمل دی، ټول خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي کنه، د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کای. نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپل مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چرته به ځي؟ جهنم ته به ځي کنه. نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډیر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډیر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخليږي. الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې کنه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی، مونځ او دس مې شروع کړی، یو کار مې څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک کنه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی، زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالۍ راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستې. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره کنه. د نبی علیه السلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده، د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و، جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي.
نو د پلار مجوسی و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو پکار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي نه دا خو سیزل کوي دا هسې یو عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم د یو الله بندګي وکړه بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا هغې عبادت خانې والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ فادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه فادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تلی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم څه لار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري له ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغې نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی هم مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به کې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلې دي
اوس داسې یو سړی نشته چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته زه پیژنم څنګه دغه پادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وی دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وی چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې مونږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ دی خرڅو ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله او روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو واغسته غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته بهرحال دا چا چې اغوستی هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي
نو زه خوشاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډیره زیاته ده ښه علماء لیکلي دي چې کله حج لاړ شو عمره لاړ شو بیا مدینه منورې ته ځي کنه نو په بس کې چې ناست کنه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینه منورې حدود شروع کېدو ولې د دغه ځنه به درود شریف شروع کی چې کله د مدینه منورې د کجورو باغات تاولې درکنه الله دې مونږ ټول حج عمره لبوزي چې کله د مکې نه ځای مدینه منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شي د دغه ځنه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماء لیکلي صحیح طریقه ده دغه ځنه به درود شریف شروع کوي دغه ځنه به د مدینه حدود شروع کیږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډیره ده نو ما وی چې کېدې شي هغه هجرت چې بکی هغه به دا ځي په هر حال د يهودي سره ومه او هغه لمې به زمیداره کوله او دا يهودي را باندې ډیر زیات مینه ما په ډیر په اخلاص کار کو نه را باندې مینم ډیر زیاتو ویلیګاو په پټو کې می داغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناسا پیچغه شو شور شو په مدینه منوره کې زه لګ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوته دا شور او دا غوغا سره جوړ شو وی چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړ ا پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالى غدوم علامتهم پورکو دویم پورکو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دې کنه ما ته چې مال لګي کجوري نه راکای زره دغه سړی خو لازمه ځان سره لګي کجوري ورسمه یا غراته وی چې وای نه کجوري والته کنه دې ځان سره می کجوري واغست وامه غستلارم دغه پیغمبر خواله وی چې ورسېدم ما ته کجوري مخې ته کې خو دي ما ته چې سلمان فارسی مته فارس اوسیدونکو هم خدل ته غلام یم ما ته چې دا کجوري د سړي ما ورته چې دا می تاسو له صدقه راوړی دا نبی رسول الله رانه واغست قبول کړي خو مرګور ته چې الکه وخوري تاسو وخوري ما ته چې تاسو چې سلمان مونږ پیغمبران صدقه نه خورو مونږ پیغمبران صدقه او درې علامت خو پوره شو مونږ پیغمبران صدقه نه خورو ویرالما بیا د مالک خواله یسورز پس مې ورته چې مال لګي کجوري نه راکې ځال ته ورزم چې واله کنه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا دغه پیغمبر خواله ورلم ما ته کجوري کې خو سلمان سدي ما ورته چې کجوري مې راوړې دي خدا تاسو قبول کړئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې سي هدیه راوړې تاسو لره نبی علیہ السلام ته په خپل اول واغسته او خو بیا مرګ ته چاله وخوري به هدیه وخوړه هم په ملګرو تقسیم کړم چې زه سلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې ده چې مهر نبوت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې کېناستم بیا پاسېدم د نبی علیہ السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبی علیہ السلام شا طرف ته بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم کنه اخري علامت فاتره جدا وینم بار بار د نبی علیہ السلام شا تلم ویل خو مینه شو چې د الله پاک پیغمبر دا صادر خکته چې زدي دا ولي مبارک وینم ویل خو مینه شو ما وی چې زه دا صادر بچرتا دا سی او کشي کې زه به وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را باندې پوښ چې سلمان فارسی سلی دل غواړي سلمان فارسی سلی دل غواړي نبی علیہ السلام دا سره ځان صادر تا وکړو کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر دا سره خکته وکښو چې وکښو وی مهر نبوت مې د ول په منځ کې ولیدو چې د کوثر د اگې په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی په چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خو مې پکې خو دا او په چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر مام دالي دل غختل دا مې لیدل غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته چې سلمان دل ترازی ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتله زه پر دې غلام یم زه بس تا خو له څنګه راسم زه راوته په تاسو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمان د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکما ما آزاد کا دا عقد سره وکړه امام چې ټیک ده الهام خپل مولا ته وی چې ما آزاد کا زبر درله پیسې درکما نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک یې نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا یا غراته سلمان دومره بسره راوړي دومره وا سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کوم بیا به څه کوو امام چې زما ارمان نه پوره کیږي
زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ایمان چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که د الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره کړه صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا حق راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوې بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام را سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ وي سلمانه واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته خو ته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام سوه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټیم راغی نبی علیه السلام راته چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه صلات وسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه صلات وسلام تمامې کجوري په خپل لاس ناهل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کړه نبی علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دی نیولی نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کرلي دا پکې ما کرلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شا بیله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازادې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازادې ته ازادې الله سلمان فارسي راغی د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه صلات وسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ السلام ته جادوگر ویلی دی نبی علیہ السلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ السلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ السلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته وایي د نبی علیہ السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ السلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عائشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده یا عایشې چې
چې کله طائف ته لاړم کنه د طائف خلکو په ګټو ویشتم هغه ورځ را باندې ډېره سخته وه را باندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه